چې په مسجد کې خوب جائز دی صاحب مسجد کې ویده کېدلی شي احناف یا دغسې نور اهل بدع دا وایي چې په مسجد کې هغه کول خوب کول دا ناروا دی نه دا ناروا نه دی بلکې جائز دی د ملا سره په د جمهوریت کې د ګرځنګي کې ملمنځ وکړو په مسجد کې ابه مې د پښې داسې وغځولې نو امولا مخ راتاو کړو دا جائز دی چې دا پښې غځولې ما زه چې ټول پرېوځم جائز دی و څنګه ما ګوره صحابه به د کې هغه کړی دی په مسجد کې خوب کړی دی و چېرته دی ما عبدالله بن عمر اب بخاری کې روایت راځي او بل روایت بس خلکو ته چغه کړه او بیر راغلی راشه خبره دغسې کړه نو ما ورته ویل ما ته دلیل راوړه ما مخ دلیل ته راوړل زه به سبا ته راوړم ما نه اوس به راوړې مینه صبر ما نه اوس به راوړې به یو ولی د اولیاونه څه وکړه څوک ورته راغله او په مسجد کې ناستو خبرې ورسره ونه کړې هغه سره بیرون ته ووتلو دا خبرې نو ما ورته دا دلیل دی ته اولیا نه منې ما اولیا منم خو دلیل خو نه دی که نه اولیا